د اوس په زمانه کې په اوسني دور کې تر ټولو لوی او ماهره غلغه دا ټلیفون دی زما ورونو، چې دا ته موږ ګرځېدونکی ټلیفون وایو. یا همدارنګه د دې نه چې کوم سمارټ ټلیفونونه دي، کیمرې والا او چې کوم سوشل پلیټفارمونه پکې کې فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام، ټیلیګرام، یوټیوب وغیره وغیره، دا خو ګر سره پوښتنه مه کوه. دا یو ډېره ماهره غل دی. دې ډېر په مهارت باندې زموږ له ژوند او زندګۍ نه ډېر ارزښتناکه شیان واخیستل. او ډېره د حیرانتیا خبره دا ده چې دې غل ته موږ دا واک قدرت په خپله خوښه او په خپل اختیار باندې ورکوو. یو ځوان خپل وخت، قیمتي وخت پر همدې ټلیفون باندې په خپله خوښه لګوي. د کورنۍ سره وخت نه لري، د مور و پلار د قریبانو سره وخت نه لري، لیکن همدې ټلیفون ته به ګرده ورځ دی ناست دي، پردي خبرونه پورته کښته کوه. همدې ټلیفون دې له موږ څخه زموږ د خوشحالۍ شیبې هم غلا کړلې. د خوشحالۍ شیبې چې کوم به یو قریب د قریب سره د خوشحالۍ په حالت کې لیدل، هم کوم به د یو قریب سره مجلس کاوه، یو د بل پوښتنه، هغه ټولې دې له موږ نه ایسته کړي دي. زموږ د عقلو غل دی، د وختو غل دی، زموږ د رازونو غل دی، زموږ د قوتو غل دی. یو ځوان چې یو کوشش کړی وي په تعلیمي لحاظ کې، یو ځوان کوشش کړی وي په نورو مثال چې کوم د ژوند او زندګۍ ضرورتونه دي، ډېر څه یې ترلاسه کولی شو، خو هغه چې کوم مزدور ته وټاکې، مزدور په مزدوري کې خیانت کوي، په ټلیفون باندې لګیایي. شاګرد په شاګردي کې خیانت کوي، په ټلیفون باندې لګیایي. ډاکټر په ډاکټرۍ کې باندې نیم فکر په ټلیفون کې. دغه رنګ هر طبقې والا راواخلي. همدارنګه دغه ټلیفون کې دی چې په ډیرو وختو کې زموږ د کورو د خرابېدلو، د تعلقاتو د خرابېدلو ذریعه مو ګرځېږي. د قریبانو په مابینځ کې په قرابت کې واټن، یو د قریب د بل د قریب د شیطانت، او یو قریب بل انسان ته، یو مسلمان او بل انسان ته د تاوان د رسېدلو لوی ذریعه هم دغه ټلیفون دی. حتی په لمانځه کې موږ نه یې ځینې خلاص. در دې لوی غل، در دې لوی ډاکو زموږ په زمانه کې بل نشته. خدای ناکرده چې دی نسی. له دې وجې علما وایي څوک چې دا ټلیفون په صحیح توګه نه استعمالول، د هغو لپاره استعمالول یې جایز نه دي. او په دغه خبرو کې دا پیغام پروت دی چې موږ باید د ټلیفون د استعمال سره احتیاط وکړو. دا نه چې بس ستا خوښه ده، څه چې کوې او څه چې څرنګه ته استعمالوې. د چکې او د کرمبوډ نه بل څه مه پکې پېژنه، د خندا او د ډرۍ نه بل څه مه پکې پېژنه. له دې وجې داسې نه چې اخر ته مې د ایمان د سلبېدلو، د ایمان غلم رانه جوړ شي، چې د ایمان د ختمېدلو سبب او ذریعه مې دا جوړ شي. همدې وجې نه وایي ټلیفون د دعوت په منبر باندې بدل کړه، نه د ګناهونو په هدیره باندې، په قبرستان باندې. نه مه کوه چې ستا ټلیفون هغه د فحشاو، د منکراتو، د سروزونو او د خدای د نافرمانیو، د فسق و فسادو، د شیطانتو، د وخت ضایع کېدلو یو ذخیره جوړه شي. بلکې همدا ټلیفون نه استفاده او ګټه اخیستل پکار دي.